په لوګر کې د همایون بادر په نوم د یو وطن په شخصي لګښت یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. د لوګر مرکز پل عالم اړوند د هارونخیلو د هلکانو او انجونو لومړني ښوونځي ته د همایون بادر په نوم یو بهرمیشتي افغان لخوا په خپل شخصي لګښت د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت مجهزه ودانۍ جوړه شوه. د لوګر د پوهنې ریاست رئیس د دغه کس د یاد اقدام ستاینه وکړه او دا کړنه یو لوی او نه هیریدونکی خدمت وباله. د افغان همایون بادر دا یو ملګری ده لکه خارج کې اوسیږي او د دغه ښوونځي په رابطه باندې کوم داسې دوست سره مخ شوی و، بیا راغلی و کتنه یې کړې وه د ښوونځي نه حالت یې څارلی و. بیا دې لکه په خپل لګښت باندې نور څه خیریه ملګري د سره په خارج کې څوک په همکاري باندې په قیمت د 15,000 ډالرو باندې د ښوونځي ودانۍ تقریبا په ظرف د 2 میاشتو کې جوړه کړله. همایون بادر صاحب موږ تېره ورځ دغه ښوونځي د افتتاح غونډه درلودله او موږ د دې ستاینې لپاره هغه کوم الفاظ چې وو د سره کوم د خردو کوم وضعیت و هغه په خپل ژبه باندې وو د ریاست په نمایندګي باندې دوی ته تقدیرنامه ورکړله. الفارې دې سیده تشویق سي داسې نور افغانانو نه دغه ښوونځی له بهر څخه د نوي راستون شوي افغان همایون بادر په شخصي لګښت په پاخه او اساسي شکل په یو پوړ کې جوړ شوی. نوموړی وایي دا یې د میرمنې او د پخوانۍ هیله وه او راتلونکي کې پلان لري چې د هیواد په نورو هغو سیمو کې هم ښوونځي جوړ کړي چې ودانۍ نه لري. ملت سالهای زیاد نشو که ما و خانه له ډیر وخت راهیسې ما او میرمن مو دا هیله او ارمان درلودو چې په هیواد کې امنیت راشي او موږ لاړ شو هلته د هیواد د بچیانو لپاره یو ښوونځی جوړ کړو. بالاخره لوګر ته راغلو. زموږ ځینو دوستانو راته دا ښوونځی وښوده چې دلته تعمیر نشته او په خیمو کې ماشومان زده کړې کوي. 3 میاشتې مخکې راغلو، وړی و، دا خیمې ډېرې ګرمې وې، حتی لویانو پکې طاقت نشو کولی. نو تاسې فکر وکړئ ماشومان به دلته څومره په تکلیف وو. بیا مې تصمیم ونیوه چې همدلته ښوونځی جوړ کړم. دا دی تاسو یې وینئ، شکر جوړ او آماده شو. زه په راتلونکي کې پلان لرم چې په ټول هیواد کې ښوونځي جوړ کړم او پاتې عمر مې په دې لاره کې تیر کړم. د میرا مصرف کړم. جوړه شوې ودانۍ په دفتري وسایلو سنباله یوه اداره، 8 درسي ټولګي، په لمریزه برېښنا سنبال، د پاکو اوبو څاه او نور اړین توکي لري چې په جوړېدو سره یې شاوخوا 600 زده کوونکو ته د زده کړو لازم ښوونیز چاپیریال برابر شوی دی. دغه اداره د 6 متره او 8 تدریسي اتاقونه دي او دغه حاجي صاحب دغه میز او د چوکۍ چې تاسو دلته وینئ دا حاجي صاحب راوړي. صرف موږ سره د سولر کومک کوي او د شمشاد کومک کوي چې تاسو ولاړ دي تاسو لیدای شئ او دغه د میز او چوکۍ کومک کوي په دغه اندازه او د تعمیر دغه د کومکونه موږ سره چې دا یو اتاق ته جوړ کړي موږ سره د ځان مختار ستونزې دا وي چې ګوره درس مؤثر نه وخت کېده د موږ شاګردانو زده کړه نسو کولی ځکه یو له بل غږ اورېدل کېده او یو بلې خوا ته ګوره دا مرغۍ راغله دا شی راغله دا شی راغله او ګرمي وه سخت مشکلات سره مو نن به څپرۍ جوړه کړه سبا به باد ایسته ورته واچول. نو په دغه وجه موږ ډېر ماشومان ډېر تکلیف سره مخامخ وو. نو دغه اشد ضرورت درلوده. موږ اهالیو کې دا دومره وسه نه وه چې موږ خپل ورته جوړ کړی وای. نو دغه سړي موږ سره غټه امداد وکړه، غټه کومک یې وکړ. د هارونخیلو د هلکانو او انجونو د لومړني ښوونځي زده کوونکي خوښ دي چې دوی ته په اساسي توګه نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دوی وایي له دې وړاندې په خیمو کې د زده کړو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو. مخکې چې وکړو مونږ صنفیان ډېر مریضېدله، یخني وه ډېره، دغه وخت ډېر یخني وه او په اوړي کې ډېر ګرمي وه، دلته خو لمر وله. بیا اوس ښه د تعمیر جوړ شوی، مونږ ډېر خوشحاله یو. مخکې خیمې وې، بیا په لمر به راسره کولې، بیا به ګرمي وه، خلک به غیر حاضران ډېرې کولې، مریضان به وو. خوشحاله یې چې نوي صنف ته لاړ شو، هلته ښه درسونه زده کېږي، دلته ګرمي ده. موږ خیمې ډېرې زړې وې او موږ په ګرمي کې جال وهلو، ډېر به مو ګرمي کېدله او یخني کې به مو یخ کېده. نوی تعمیر چې جوړ شوی موږ ډېر خوشحاله یو چې دا وخت چې انشاءالله موږ به نوو صنفو کې کینو. د هارونخیلو د هلکانو او انجونو لومړنی ښوونځی 12 کاله مخکې تاسیس شوی چې شته 450 زده کوونکو یې د تاسیس له پیله تر اوسه په خیمو کې زده کړې کولې او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و. عبدالله حیدرزی، CMG د لوګر مرکز پل عالم.